مشې په خیر راغلی څه خدمت وکړم ووایه خدمت مدمت نه تېرېږه ته څه شی کولی شي غریب سړی زه خدمت وکړم د 2 میاشتو پیسې در پسې کرۍ پاتې ده هغه راکړه چې ګاډي کې تیل نشته زر کوه خان صاحب ما خو مشر حاجي صاحب ته ویلي وو که نه تاسو ته یې لکه چې نه دي ویلي مایل دغه میاشت راسره لږه ګزاره وکئ بیا به د 3 میاشتو روپۍ ټولې په یو ځای درکړم درته حاجي ته به مې مو څه ویلي او به ته ماړه خو راکړه پیسې راکړه حاجي ته څه شته وی زه د دې مالک نه یم زه وارث نه یم راوباسه پیسې راکړه 3 میاشت مش نشته هغې سره به بیا ګورو خان صاحب لږ حوصله وکړه خیر دی ډېر زیات ګیر یم یو کورني مشکلات دي او څه نور ستاسې پیسې زه نه خورم چې راسره پیدا شوې ټولې به په یو ځای درته درکړم د حوصلې نصیحتونه ته ماله مه کوه ته اوس ماله ښیه چې حوصله څنګه کول پکار دي ته داسې پیسې نه راکې دا جوړې چې درنه وې نه سم خان صاحب خیر دی دا جامې موړئ زه به تاسو ته پیسې نن حتما برابرې کړم دلته د خلکو واده دی او دا جامې بېګا ته غوښتې دي نو هیله کوم دا جامې تاسې موړئ تا ته مشکل دی نو تا ته وایي که نه ما ته څه د خلکو دی دا خان صاحب خیر دی دا جامې یا الله دا تاسو په کوم امتحان کې واچولم زه به واده والا ته څه جواب ورکوم چې ستاسې جوړې ما څه کړې یا الله ته راسره مدد وکړې ډزونه کې پیسې راوباسه او ورته شه چې سره زر راوباسه شابه ما پرېږدئ ما مه وهئ دا څه کوئ ظالمه موبایل هم را ساعت هم راوباسه شابه که خدای مې نه غلطوي دا زموږ د نیک زوی دی خو دا دلته زموږ علاقه کې څه کوي ګزار مه کول فکر کوم غلو ګیر کړی دی صبر وکړه پولیسو ته زنګ وکړه لاس مې پرې چې سات صبر وکړه پولیسو ته مې رنګ وکړه اوس در پسې راځي هلکه دا پولیس چا راوغوښته هلکه راځه چې ټوک ورور خو نه شوې نه ظالمانو ولا کم پرېږدمه خان صاحب تا او دلته په دې سره غرمه دلته ته څه شی کوې او دغلته مې یو ملګري کور و هغې خوا ته راغلی وم ګاډی مې چې دی سروس کې ودرولې وم چې وینځه زه په کرایي ګاډي کې رالم نه پوهېږم دا خدای وښلي د کوم ځای نه راغلل خان صاحب داسې ځان له مه ګرځئ او بیا په دغسې یو ځای کې چې دلته ټول غله دي دا که زه نه وی راغلی خدای خبر چې تاسې سره به یې ته شی کړی وی خو ښه والله خیر که خان صاحب بلکل ستا خبره صحیح ده خو ما ته یوه پوښتنه یاد ته راله تا سره ما پرون په دوکان کې هغسې عکس و عمل وکړه ته مې بې عزته کړې ته مې هم وهلې په کار دی چې تا زه دې ته پرېښی وم نو زړه به دې یخ شوی و خو تا خو ما سره کومک وکړه او زما ژوند دې بچ کړه دا ولې خان صاحب هغه ورځ چې تا څه وکړل هغه ستا انسانیت و او دغه اوس چې ما څه وکړل دا زما انسانیت و که د هغې ورځې کینه او بغض ما په زړه کې ساتلی وې نو دا موږ سره ښه نه ښیي ځکه موږ او تاسې مسلمانان یو او کینه او بغض دا نیک مال ختموي بلکل ورور جانا ستا د دې ښو اخلاقو او انسانیت نه زه متاثره شوم او په خپلو کړنو باندې پښیمانه یم بیا به داسې کار نه کوم ما وبخه ښه نه نه خان صاحب ما بخلی الله دې وبخه خو یو خبره واوره همیش د خلکو سره ښه کوه الله به تا سره ښه وکړي انشاءالله خان صاحب داسې وکړه چې دا د غرمې ډوډۍ ما سره وخوره بیا به دې زه ورسومه نه نه ډېر زیاته مننه ګاډی مې هلته ودرولی دی هغه به یې وینځلی زه به لاړ شم د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و همیش له خلکو سره ښه وکړئ الله جل جلاله به له تاسو سره ښه وکړي که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک
کمنټ او شیر یې کړئ.